سلامونه احترامات مې ومنئ قدرمنو نوروز عمر امید ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. قدرمنو په میاوالي کې چې کومه واقعه زمونږ شهید ورور شفیع الله سره چې مخې ته راغله ډېره زیاته د افسوس وړ ده، ډېر زیات د زړه نه پرې ودرېدم، ډېر زیات دوک راته ورسېده په دې خبره باندې او ټولو فارمرانو ته ټولو مچوالو ته په دې خبره باندې به ډېر سخت دوک رسېدلی وي، ځکه زه د ملګرو وایس میسیجونه د غمرازۍ میسیجونه چې دي هغه ما واورېدل. زمونږ د آل پاکستان هینی بیکیپر ویلفیر اسوسیشن مشرانو خیال صاحب، سید فاروق صاحب او همداشانت ذبیح الله ورور او هلته په میاوالي کې چې څومره ملګري دي، کاري صاحب دوی او محمد نبي ورور او هغلته نور ملګري که نومونه یې مانه غلطیږي د هغې لپاره بخښنه غواړم. دې ټولو د غمرازۍ میسیجونه هم شریک کړل، دوی خپله برخه منډه تړه هم ووهله. د میاوالي چې زمونږ د یونین څومره ملګري دي، مشران دي، د هغوی به د زړه نه مننه وکړم او هغوی ته به هم د زړه صبر وغواړم، ځکه چې دا ستونزه دا پیښه زمونږ یو شریکه ستونزه وه او زمونږ نه ډېر زیات تکلیف درد هغه خلکو ته رسېدلی دی. هغوی تیار هلته په صحنه کې وو او هغوی چې کومه قرباني وکړله شفیع الله ورور سره، د هغه جنازه په ډېر قدر سره چې دی خپل کلي ته، خپلې کورنۍ ته، خپلو بچو ته ورسوله. دا د دوی میړانه وه، دا د دوی پښتونولي وه، دا د دوی شفیع الله ورور په دو باندې حق و، هغه حق دوی واقعا سره ادا کړه. اوس مننه به کوم د هغو ټولو ملګرو چې هغو د دغه شفیع الله ورور د حق دپاره، د شفیع الله ورور جسد ته، د شهادت ته د انصاف غوښتلو دپاره هغوی احتجاجونه وکړل. پرون هغو ملګرو هم ډېره زیاته مننه کوم د ترناپارم د کاروباریانو، د ترناپارم د ډیلرانو چې هغوی پرون راووتل د شفیع الله ورور دپاره چې دی د څو منټو دپاره جي ټي روډ بند کړ. د حکومت نه یې غوښتنه وکړله چې د شفیع الله ورور قاتلین دي ګرفتار کړی شي او شفیع الله ورور ډېر په بېرحمانه ډول باندې ووژل شو. او همدارنګه هلته په میاوالي کې چې زمونږ څومره ملګري دي، هغوی احتجاجاً د دغه شهید جسد سره چې دی هغوی احتجاج وکړه، د څو منټو دپاره یې چې دی روډ بند کړی او د حکومت باندې زور راوړه چې مونږ د دې دپاره حق غواړو. د هغوی هم نه ډېره زیاته مننه کوم د آل پاکستان هینی بیکیپر اسوسیشن د یو ویان په صفت باندې، ځکه دا ماته د خیال صاحب نورو ملګرو د خوا نه ویل شوي وو، دا سپارښتنه راته شوې وه چې ته داسې یو ویډیو وکړه او راشه او دغه ملګرو ته چې دی د دوی مننه وکړه. او دغه احتجاجونه به زمونږ تر هغې پورې، دغه اعتراضونه به تر هغې پورې چې دی زمونږ جاري وي، تر څو پورې چې شفیع الله ورور ته حق نه وي میلاو شوی، تر څو چې دته انصاف نه وي میلاو شوی. دا ډېره زیاته سخته ده. مونږ انسانانو نه چې دی وحشیان جوړ شوي دي، زمونږ نه چې دی لیوان جوړ شوي دي. لیو هم د بل په حق باندې په دومره ظالمانه طریقې سره حمله نه کوي چې تر څو د هغه ژوند پکې واخلي. تاسو وګورئ چې په دغه هفته کې په مچوالا باندې دا څومره پیښه ده، څوم ځل دی چې غله راځي، د هغوی نه موبایلونه، د هغوی نه پیسې، د هغوی بېعزتي کېږي. دا ورکې سرباري او غټ ظلم بل چې یاره د په شهادت رسول کېږي، د یو موبایل دپاره، د یو څو روپو دپاره د په شهادت رسول کېږي. دغه خلک ضمیر نه لري، دغه انسانان نه دي، دوی د انسانیت نه لري. که چېرته دغه خلکو کې معمولي غوندې انسانیت وی، معمولي د مسلمانۍ نه خبر وی، په دې باندې ذهن کار کولی، سوچ کار کولی چې یو سړی دی په سوونو کیلومتره د خپل کور نه، د خپلو بچو نه، د خپل اهل و عیال نه، د خپل کلي د غم ښادۍ نه راځي زما په کلي کې، په هغه ځنګل کې، په هغه ونو بوټو کې شپې سبا کوي چې زه په ورځې هم په هغه لار باندې په ډاډه زړه نشم تېرېدی. نو دا به واقعا مجبور وي، دته به بچي ور په غاړې، دته به کور ور په غاړې، دته به خېټه ور په غاړې. نو دی چې دلته راغلی په دغه ځنګل کې چې شپې سبا کوي، نو دا د مجبوریت نه سبا کوي. نو زه چې د ده نه غلا کوم، د ده نه به زه څه واخلم؟ نو دومره کمزور نفس شي چې د ده په مال باندې خو هسې هم ستا د مال ته سترګې پټې کړي دي چې بلکې د ده په سر باندې هم ته صرفه نه کوې.
نو ډیر افسوس دی ستاسو په حال باندې. هر چا چې دا پیښه کړي خدای دې وشرمي. د هغه ځای ملګرو نه مې خواست دا دی چې د هغه ځای خلکو ته دغه میسج ورسوي، دا پیغام ورسوي چې یاره دغه سړی زمونږ او ستاسو مسافر و، دغه سړی چې دی ډیر زیات مجبور و، دته بچي ور په غاړه و، د کور لاره د غم خادي لرله، خو د هر څه چې پرېښي و نو دا به ډیر زیات مجبور و چې راغلی دی زمونږ دغه علاقه کې چې د شپې ورځې سبا کولې. اوس چې د سره دومره ظالمانه رویه شوې ده، د سره دومره ظلم شوی ده، نو دا به موږ او تاسو په شریکه باندې چې دی ګډو دغه مجرم به چې دی حکومت باندې به زور راوړو چې دغه مجرم د قانون منګولو ته وسپاري. ډیره مننه کوو د هغه ټولو ملګرو چې پوره امنه احتجاجونه یې کړي دي او د حکومت نه د دغه قاتل د دغه ظالم د نیولو غوښتنه کړې ده. او زه به په آخر کې یو ځل بیا د خپل یونین د اړخه د دغه کورنۍ ته، د دغه وارثانو ته او هغه خواخوږو ملګرو ته د زړه نه تسلیت وړاندې کوم څوک چې په دغه غم کې ډیر زیات غمجن شوي دي. ته یقین وکړئ چې د پرون راسې چې زه د دې پیښې نه خبر شوم، زمونږ نیټورک هم کار نه کوو او زما په زړه باندې درد و، ما ته تکلیف رسېدلی، زه ډیر زیات په دغه پیښه باندې غمجن شوی یم. نو تاسو ټول غمجن شوي، موږ پوهېږو زمونږ اوس چې دی نوک او وری شوي، نو خامخا که نوک وي یا وری وي، که په هر ځای باندې تکلیف وي، درد وي، نو دا به ټول وجود محسوسوي. نو الله پاک دې موږ ټولو ته د زړه صبر راکړي او خدای پاک دې دغه قاتلین او عاملین وشرموي. خو یوه سپارښتنه یو یادونه به بله مو کومه، په دغه هفته کې چې څومره د غلا پیښې شوي دي، د هغې اف آی آر کټ شوي دي، په دغې ټولو غوښتنه به کوو. دوهمه خبره دا چې په 24 تاریخ باندې چې زموږ په ترناپارم کې یوه لویه غونډه ده، تاسو ټول هغې ته بلل شوي، ګروپونو کې تاسو میسیجونه اوریدلي دي. خپل ملګري، خپل یاران، دوستان هغې غونډې لپاره چې دی زموږ د یونین خیال صاحب او نورو ملګرو غوښتنه ده چې څومره په غټ تعداد کې راشي او هلته پوره امن احتجاج د ترناپارم مخ ته وکړو، نو دا به بهتره خبره وي. نو په هغې کې به د دغې ټولو واقعو، د دغه ټولو پیښو، دغه ټولو اف آی آرو د ترسره کولو غوښتنه کوو د حکومت نه، تر څو موږ ته انصاف میلاو شي. ځکه چې دغه کاروبار د مچو چې کوم کاروبار دی، د شاتو چې کوم کاروبار دی، د پاکستان په معیشت کې، د پاکستان په اقتصاد کې ډیر غټ رول دی، ډیر زیات کردار دی. نو که چېرته موږ ته د حکومت تحفظ رانه کړي، که چېرته زموږ د مال او ځان د حفاظت ضمانت رانه کړي، نو دا کاروبار به له خسارې سره مخ شي، چې دا ټول پاکستان دپاره ښه خبره نه ده، د پاکستان د اقتصاد دپاره ښه خبره نه ده. نو موږ به د حکومت نه غواړو چې یاره موږ او د حکومت سره به موږ کوآپریشن کوو چې څومره زموږ نه کېږي، او حکومت نه موږ دا غوښتنه کوو چې زموږ د مال او جان حفاظت دې وکړي. په آخر کې به درته وایم که زموږ د یوټیوب دغه چینل تاسو تر دې دمه نوي سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ. ولې چې زموږ د آل پاکستان هند بیکی پر ایسوسیشن واحد چینل دی. زموږ ټولې ویډیوګانې به د دغه چینل د لارې چې دی له تاسو سره خپرېږي او تاسو ته به وړاندې کېږي. نو که تاسو تر دې دمه دغه چینل سبسکرایب کړی نه وي، دا چینل سبسکرایب کړئ، کم ګمرو چې د هغې ته ټنګ ورکړئ، تر څو چې نوې نوې ویډیوګانې وراچول کېږي چې د هغې نه تاسو په وخت باندې خبرېږئ او دغه ویډیو هم لایک کړئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.